ولا پاکستان کراچۍ نه سره اړیکه کیږي. او کوم ځای نه کوم ځای سره تعلق ساتي؟ دور بابا ولسوالۍ ننګرهار ولایت. کراچۍ کې څه کاروبار کوي؟ ولر کراچۍ کې او پېښور کې کورونه دي او ترانسپورت کار منډي والا. وضعیت څنګه ده کراچۍ خواته؟ وضعیت څنګه ده؟ د قیمتي څنګه د عوام څه حالات کې دي؟ د خلکو چغا په غوښ څنګه ده؟ او دا راته وایي چې پاکستان به کله ختمېږي له خیره؟ ختمېدو پته ویلا ته خو مهنګایي ښه ډېره زیاته بس ډېره زیاته حد نه کې وتلې ده. یو لیټر پټرول په څو روپۍ دی؟ یو لیټر پټرول په 250 کلدارې. ګزاره کېږي ارزان دي نه یاره هغه تشناب غوندې پیسې دي که نه د دې پیسو کې بیانوي دی ما پې ورته تش وکړم که نه چې یو لیټر دا دومره پس ملک ده که نه چې 250 روپۍ یو لیټر تیل ته فکر وکړو چې دا څه رقم ملک ده 250 کالدار ته فکر وکړو 250 کالدار یو مزدور پیدا کولی شي په پاکستان کې. افغانستان کې منډي وال همداسې چلېږي 250 کې هلته هم دي. ته کلاوشه کې وي دی افغانستان کې 65 افغانۍ دي 55 افغانۍ دي ته 250 ته چېرته ته تر اوسه اجازه راکړه منګل صاحب ته کوم د کوم سیټ د بوی لاندې ګنګ څه وایې منګل نه شینواری منګل مه راته وایه یار که شینواری که منګل خو چې هر څه یې شینواری صاحب ته داسې یې که نه چې ته د سیټانو د تخرګو د بوی لاندې ګنګ شوی په افغانستان کې د تیلو قیمت 55 الا 55 ته رسېدل او 55 نه دي جګ شوي. ښه دا راته وایي چې دال کیلو په څو دي پاکستان کې؟ دالو کیلو پته نه لګي ډي والا خو 120 روپۍ پلیټ ہے دالو کیلو په څو که دغه شی یو کال نور پاکستان جریان نه کړو ته به چېرته ځې له خیره سره؟ مړه به یو پلر نه ځو همدلته یو بار کوم پلر ځې اوسه که دغه شی دالم قیمته پاتې سو پیسې هم پیدا نه شي کړلی مثلا بد حال واوسي ته به له خیره سره چېرته ځې که یو کال دغه شی مثلا یو پټرول 250 روپۍ سي دال 150 روپۍ سي دال هغه هم دال که نه پلان دې ده چېرته به لاړ شې له خیره سره شینواری صاحب دور بابا نه به ځې افغانستان ته به ځو نور به چېرته لاړ شو که دا راته وایي چې د افغانستان د وضعیت نه خبرې څه حالات دي وطن کې ورشه انډیوالانو نه پوښتنې کې کړو خلک هم خوشحاله دي موږ به ګاډي کار د ترانسپورټ که نه کوم چې ګران وغه نو ګاډي ځي راځي ډرایور ټک خوشحال دي ډرایوران پکې ښه خوشحاله دي او ډرایوران کې داسې خوشحاله دي چې مخکې به حکومت لږ ډرایورانو باندې زور زیاتی کوه اوس وخت کې معمولي مسله راشي طالب ته عرضې وکړي که نه عریضه نو هغه طالب هغه مشکل ورحل کوي ورته خالي ډرایوران ته خوشحاله دي ډرایوران کې څوک خوشحاله موږ واسطه ترانسپورټ سره یا که نه یاره ډېر ګران شینواری صاحب دا راته وایي چې خدای پاک در باندې ګران ده که دور بابا در باندې ګران ده مړه دا خو بس دغه 1990 پښتني دا اوس وخت 2022 دی یار دا راته وایي چې کلي کور نه د خبر لرې خلک څه حالات کې دي کورونه پېښور کې دي بابا پېښور کې اوسېږو پېښور کې اوسېږئ ورا تقریبا 40 کلونه اوسېږو پېښور کې سرکسونه مرکسونو ته ځي دا اجراګان چې پکې ګډېږي رښتیا به دروغ به نه وایي یاره سرکسونو ته غلوی ته دي خو همداسې واده ماده له لاړ شو ګورو چې واده ماده لرئ چې مخ ته تللی کله د مخکې داسې تاو شوی را تاو شوی دی چې لاس یې درکړی دی چې تاو شوی د مخکې دی نه داسې نه ګورې داسې لرې چوکۍ کې ناست یې ګورې چې هغوی ګډېږي ګور ولې نه ګورو کوم ته ګورې اوس چې ورشو له بیا خو به ګورې ته هغه ساعت څه احساس لرې ته چې ګدړه دې مخکې ګډېږي او ته دلته ورته ناست یې که نه څه احساس لرې هغه وخت کې مړه موږ احساس خو بس هغه ته میوزیک ته یې ټول میوزیک احساسوو هغه نه احساسوو دا اجراګان د یو افغان او د یو پښتون د یو مسلمان په حیث باندې چې تا په مخ کې یو په جنسه ګډېږي او تور ته کلار ناست دی احساس د څه شی ده احساس هم دا ده چې دا زړه کې ځان سره یو چې دا کار نه کوله ترمنې کړم دا احساس
یاره شینواری صاحب داسې سړی که نه داسې سړی ته چې هلته د عبرت دپاره ځې که نه د عبرت دپاره ځې نو عبرت لپاره او ټیم پاس کېدو لپاره ځو نه هغه اصلي احساس دی وایه که نه میوزیک خو ته کولی شې چې کور کې هم چالان کړې هلته چې ځې چې دا دوه جنسه یا ښایسته که نه یو دوه جنسه د په مخ کې ګډېږي او ته داسې لرې غونډه ناست یې تاویږي را تاویږي کاکولکه موړي راوړي دغه مخکې د څه شی زړه کې ګرځي هغه راته ووایه ماړه هېڅ شی هم نه کېدی چې سړی په طرف مینځو ته کېنو په هم غلط دی دې ته راځي سره ګوره دروغ وایه که نه شینواری صاحب نو تا نه څو پوښتنې کوم خبره واوره دا څو میاشتې چېرې ورک نه ښکارېدې زه خو همدلته یم زما فیسبوک زیاتره وخت خراب وي فیسبوک باندې مې ریپورټونه وایي خراب وي اشرف غني حکومت سره څومره ورک شو بس پته نه لګېده ولا داسې ده که نه چې زمونږ د ایران منډۍ زامن چې دي دا زیات شوي دي د ایران منډۍ نسل ډېر زیات وریښی ده که نه اوس هر وخت چې د ایران منډۍ نسل زیاتېږي نو افغان به لږ لږ ګوښه کېږي اوس نو تا ته معلوم ده نور به سر پرې پټ شوم دا راته وایي چې طالبان مې خوښ دي چې په افغانستان کې دي طالبان هم صرف یو لحاظ باندې خوښ دي که نه چې دغه شریعت او اسلام چې کوم ده که نه دا اوس اصل کې چې موږ سوچ وکړو نو دا زندګي چې کومه ده دا د آخرت لپاره ده نو ظاهرا چې کومې خبرې کوي دا شریعت والا دا دې نه څوک خلاف ورزي وکړي هغه به مسلمان نشي پاتې کېدل که قرآن کې وایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وایي کوم ملک چې د قرآن نه بل قانون چلېږي نو هغه وایي کافر دي فاولئك هم الظالمون دغه کې ملا مسعود هم دغه ایتونه ډېر ویلي که نه نو هغه وجه نه ما ته د بیعت مو زده کړي نو هغه وایي چې ما ته وایي چې دا ما ته ته ووایه که ته چېرته پاکستان کې مړ سې ستا مرګ به چی زمونږ مرګ مونږ خو هغه یو که نه مهاجر یو او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هجرت کړی مهاجر هجرت ته وایي چې چا هجرت کړی نو پیغمبر علیه السلام کړی او بیا په مدینه کې وفات شو ملته چې دی که نه پیغمبر علیه السلام د چا نه هجرت کړی او کوم ځای ته هجرت کړی او تاسو د چا نه هجرت کړی د پاکستان کافرو نه مې هجرت کړی او بس کافرو وخت کې مې هجرت کړی او روس وخت کې او بس نن هم دلته پراته یو انډیواره جګړه د چا په افغانستان کې روسیانو جګړه ونه نور خو بس هغه ته پته لګي چا چې تعلیمونه کړي موږ ورته بې تعلیمه خلک خلک د صحیح دا مخ ښکاره کړه چې خلک دې وګوري چې دا ویډیو دې پاتې شي چې خلک پوه شي چې والله ته یو افغان پاتې شوی یې ستا د یوه خبره هم افغانیت ته نه پاتې کېږي ته افغانیت ته ځان ثبوته کولی شې چې ته افغان یې ته ځان ثبوت کولی شې چې ته افغان یې داسې د افغانیت یو ثبوت دې راته ښودلی شي ځکه ستا خبرې ټولې هغه خبرې دي چې پنجابی یې نه کوي لکه ته چې کومې خبرې کوي ته افغان ثابتولی نو سبا خو کمپیوټرایز سیسټم د ډي ان اې ټسټ به وکړي او بس خپله پته ولګي نه ته اوس ځان ثبوتولی شې ته افغانی یې که ته پاکستانی یې زه افغانی یم ما سره اوس هم د افغانستانه کارت دی په پاکستان کې اوسېږې دا ګورې څومره وخت کېږي په پاکستان کې اوسېږې یاره ولا څلوېښت کاله د وطن برابرېږي یا 30 کاله پاکستان زموږ دوست هېواد ده که دښمن ده بس هغه اوس ماشومانو ته هم پته لګي که نه چې دوست او دښمن دا جنګ چې ته تللی یې چې هلته د ځان اچولی ده دا ته چې کم ټکس ورکوې دا پیسې ارمي ته ځي دا فوج ته ځي او دا فوجیان راځي په افغانستان کې بمونه وروي تاسو ته معلومات شته چې بل ظلم بمباریان یې وکړلې په دې ځایونو باندې ته چې کم ټکس ورکوې ته چې کوم کاروبار کوې ستا دا ټولې پیسې ځي هلته یو خو پاکستان اسلامي ملک ده نه ده غیر اسلامي ملک ده مخکې د خپله مې هغه وویلې آیات دې ویلې چې که چېرته دغه یې که نه خپله دې آیات ویلې ته اوس ما ته وایه چې ته دا ټکس ورکوې د هغه ټکس نه ارمي ګولۍ پرې اخلي همغه ګولۍ باندې په افغانستان کې جګړه کوي افغانان له منځه وړي ته د یو مسلمان په حیث باندې ځان داسې قانع ګڼې ته دا څه کار کوې وروره د ټکس ذمهوار چې کوم دی ګلبدین حکمتیار دی او کرزی دی او اشرف غني د دغه وجه نه چې کوم دی موږ دغه عذاب کې مبتلا یو دوی ذمهوار دغه کسان دي ګلبدین او دغه کوم ګڼکپان چې مشران شي که نه هغه پیسې اخیستې دي موږ یې خرڅ کړي دغه ذمهوار دي هغه خلک خیرات کې به دغه خلک جواب ورکوي تا خو خپله کور د دښمن هېواد ته وړی ده پاکستان 2 کاله کېږي چې د افغانانو په وژنه کې ونډه لري دا خبره منې صحیح ده تا ته زه خبره کوم چې ستا مشر ورور یې ما خبرې اول تاییدوه بیا نورې خبرې دې کوه
دوه وژنه کې پاکستانیان لاس لري دا خبر را سره مني و بالکل حقیقت ته څنګه دی یو دښمن په کور کې اوسېږي خو ته خپله هم یو خپله هم پاکستاني سره اوسېږي ځان ته افغان وي په پاکستان کې خوري وشکي اوس خو اسلامي شریعت مني اوس خو یو کال شو چې باید کډه مډه ټوله باره کې افغانستان ته لاړ شي بله خبره دا ده چې ته دغه څو کاله چې ته دلته اوسېدلی دغه څو کاله چې ته دلته په دې پاکستان کې اوسېدلی او دا پیسې د خپل دښمن هېواد ته ورکړي دي ټکس ته ورکړی او هغه ځای کې اوسېدلی او خو پوهېږي چې د پاکستانیان زما دښمنان دي دوی ما وژني آیا تا ته څنګه ژوند یو دښمن په کور کې خوند درکوي دا موږ د مشرانو ویلي چې هجرت وکړه پاکستان لاړ شو او هغه کومه هغه وخت سره کوم مشران په افغانستان کې هغه خرڅ کړي وو او دلته اوس موږ جوړ شوي یو چې جایدادونه هم جوړ کړي خپلې ځمکې ته حیوان یې که انسان یې انسان خو نه خرڅېږي حیوان خرڅېږي ولې نه خرڅېږي انسان هم حیوان دی که نه خرڅېږي ولې نه خرڅېږي شینواری صاحب انسان په دې باندې نه خرڅېږي چې انسان عقل لري شعور لري ته اوس ما ته دا وایې چې ته انسان یې که ته حیوان یې چې ته خرڅ شوی او ته څنګه تر اوسه پورې ښه پوهېږې چې خرڅ شوی او د خرڅلاو نه ځان نه خلاص کړې شینواری صاحب ورته ما د افغانستان کې داسې یو سړی وښیه چې هغه حیوان دی او نه خرڅېږي چې دې له واخل مخالي قیمت الګ الګ پکار دی بېل بېل قیمت پکار دی نو ورځ سړی په افغانستان کې مسله خو ټوله دغه چې خرڅېږي خو نه افغانستان ستا قیمت څومره چې تا غلامۍ ته اوسه نه خلاصېږي شل کاله پنځه کاله مخکې خرڅ شوی ته اوسه پورې ستا د خرڅلاوې غلامۍ نه خلاصېږي ابوالبدین ته پته وي که نه ابوالبدین ته پته وي څو باندې خرڅ کړي وو او بله خبره دا چې موږ KPK چې کوم دی که نه موږ خپل ملک ته په کوزه پښتونخوا چې تاسې ورته وایئ که نه موږ خپل ملک ته موږ اکثره د خلکو سره دا کېږي چې موږ ورراټکه پورې پاتې کېږو خپل ځان ده او نن هم الحمدلله پکې پراته یو دا راته وایه چې په پښتونخوا کې اوسېږم داسې راته مه وایه چې په پاکستان کې ته خو په کراچۍ کې اوسېږې که نه یاره کراچۍ کې خو مزدورۍ له راغلي یو که نه مسافرۍ کې یو صحیح ده اوس دا راته اوس خو طالبان خوښوې که نه شرعي نظام خو خوښوې صحیح ده نو تا خو اوس هماغه ځای کې پروت اوس که نه به له خیره سره اولادونه مولادونه بچیان مچیان په ګډه سره افغانستان ته راځي دا د جړاګانو مجلسونه به کله ځان خلاصه شي نواری صاحب وروره مجلسونه هم ځان خلاص کړی دی ښه نه دا د جړاګانو مجلسونه د پاکستان کې چې ته دا غټ مالونه ګورې که نه دا صدر کې ګرځي پسې کراچۍ سوراب ګوټ کې ګرځي منګاپیر کې ګرځي پسې راتېر شه دې خواته یو ځای کې ګرځي را بنارس کې ګرځي مچر کالونۍ کې ګرځي په دې ځایونو کې چې ګرځي رنګارنګ مالونه چې ګورې که نه دا غټ دا مطلب چې دلته به کله ځان خلاصې راځي به افغانستان ته له خیره بس ورور کله مزدوري را ختمه شوه اوس مزدورۍ ته راغلي چې کله ته مزدوري ختمه شي بیا بد ته کېږي ظالمه نو ته خو دغه د 40 کال هلته مزدور پاتې شوې نه داسې وایه چې مړ شوې بیا به دې له خیره سره مړی بیایي که نه نه مړی نشته